د ایراني ځواکونو له لوري له افغان کډوالو سره لا هم سخت چلند. د افغان حکومت د نه غبرګون په حال کې ایران بیا د افغانانو ربړولو ته مخه کړې. له هغه وروسته چې د ایران په یزد ښار کې د ایراني چارواکو له لوري د افغان کډوالو په لیږدونکي موټر ډزې وشوې، له امله یې ګاډي اور واخیست او پکې میشت افغانان یې وسوځل. په یو بل ویډیو کلیپ کې ښکاري چې په ایران کې نیول شوي افغانان د ایراني چارواکو له لوري په چړو برچو وهل کیږي. له دې څه موده مخکې 10 تنه افغانان په سیند کې لاهو کړل. د دې سخترین حالت په لیدو سره یې په افغانستان کې په وړاندې د بېلابېلو عامو افغانانو لخوا غبرګونونه رامنځته شوي. ځینو یې د ایران د ولسمشر تصویرونه او بیرغ سوځولي. په یو تازه خبر کې ویل شوي چې له دې وروسته د ایران حکومت یو ځل بیا 1500 افغانان په یوه جزیره کې بند کړي او له بېلابېلو ستونزو سره یې مخ کړي. د خوراکي توکو هټۍ، درملتونونه او نانوایي پرې بندي کړي. له ډلې څو تنو خپلواک تلویزیون ته ویلي که زموږ غم په بیړني توګه ونه خوړل شي، نږدې ده چې د دې سخترین حالت له امله به یو تن هم ژوندی پاتې نه شي. قربان اوسه. افغانانو وروڼو دا زموږ غږ ته مرکزي حکومت ته پورې ورسوئ. ډېر سخت مریض یم، زیات زه د ولاړو نه یم. د هغه ورځ چې هغه د یزد په ښار کې موټر سوی دی، د هغه څه مخ په دا خوا افغانانو چې بیا هغه په هلمند کې او په کندهار او په هغو ځایونو کې مظاهرې وکړلې، د ایران بیرغ چې وسوځوي. موږ په جزیره کې جزیره العرق ورته وایي. موږ دلته په دې جزیره کې وروره موږ څو افغانان یو، تقریبا 1500 کسه به شاوخوا دلې کار کوو. یارانو نانوایي یې راباندې وتړلې، ډوډۍ یې راباندې بندې کړې، حتی د وطاکو مو نه پرېږدي چې راوځو د باندې. وایي ستاسې افغانانو زموږ بیرغ سېځلی دی، زموږ رئیس جمهور ته توهین کړی دی. ورونو، قریبانو، دوستانو، زما ګرانو وطندارانو، دغه غږ ورسوئ د افغانستان تر مرکزي حکومته پورې. ډېره سخته ده راباندې یارانو، بیخي بدبختي ده. کوشش وکړئ چې زموږ غږ ورسوئ تر مرکزي حکومته پورې، چې موږ د دې بدبختۍ سخته ده. اوس ناجوړه یم، په خپله ناجوړه یم. حتی یوه ترخه ګولۍ نه راته رارسي. کومک وکړئ یارانو، ستاسو کومک بلکې موږ د دې ځای څخه د خدای په فضل و کرم خلاص کړي. ټول بندیان یو یارانو، 1500 نفره یو، تقریبا 80 وطاقه یو، ټول یې راباندې بند کړي دي. په دې جزیرې کې موږ دلته د مایانو کار کوئ، تقریبا دا ډېر وخت کېږي. دغه موټر چې وراخیستې دا زموږ تاسې د وطندارانو دا چې په دې لارې کې وسو، د دغو په خاطر باندې زموږ وطندارانو په افغانستان کې مظاهرې کړي دي، بیرغونه یې سوي دي د ایران. دا خلک ګرده لورک دي، ترک دي، بله قومي هم پکښې ده، ډېر قومونه پکښې دي، خو مثل پر موږ باندې ډېره بدبختي راویستلې. اصلي کې چې موږ اوس بندیان یو، د مینابیانو د لاسه بندیان. دغه میناب د بندر واخوا ته چې دی، دا خلک نو دلته ټول په حکومت کې دي. دو خلکو موږ داسې کړي چې ژوند یې ګزاره کړي. زموږ غږ ورسوي تر مرکزي حکومته پورې. وروڼو ستاسې ته ډېره مننه. خدای مو مل. او زیاته کړې چې زموږ تش په نوم ولسمشر دې خپلې مزې کوي، سفیر دې په رنګینو محلونو کې قصیدې لیکي، د افغانانو دې د یوې ګولې مړۍ په ارمان ساه خېږي.